وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مِنْهُ بَدَأَ بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا. قرآن کریم د الله تعالی کلام دی، بغیر به کیفیت نه د قول په شکل کې د الله تعالی نه دغه ظهور شوی دی. د میزه د عقیده دو چې د الله تعالی ذات او د الله تعالی صفات دا بغیر به کیفیت نه دي. نه د الله تعالی ذات ته کیفیت محتاج دی او نه د الله تعالی صفات د کیفیت محتاج دي، بلکې د الله تعالی ذات او د الله تعالی چې کوم صفات دي دا بغیر د کیفیت نه دي. امام بیهقی رحمت الله علیه کتاب الاسماء والصفات په دا کې یو اصول ذکر کړی دی: فإن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه، چې میش د ټول مسلمانانو د پورا دغه عقیده سوتل دا ضروری دي، داس عقیده جوړول ضروری دو چې ان ربنا ليس بذي صورة ولا کیفیه، چې الله تعالی د پورا نه صورت شته او نه کیفیت شته. فإن الصورة تقتضي الكيفية، ځکه چې صورت دا د کیفیت تقاضا کو. وهي عن الله وعن صفاته منفیة، او الله تعالی ذات او د الله تعالی صفات دا د کیفیت نه پوک دي. دا بنیادی او اهم عقیده دو چې قرآن کریم دا د کیفیت نه پوک دی، ځکه چې قرآن کریم هم د الله تعالی صفت دی، لکه څرنګه چې د الله تعالی ذات او د الله تعالی صفات دا د کیفیت نه پوک دي، دغه قرآن کریم هم د الله تعالی کتاب دی، کلام دی، دا هم د کیفیت نه پوک دی. نو په دغه کې چې کیم نور اشکالات دي، په هغه کې یو بنیادی او اهم اشکال هغه هم په ذهن کې کښنوي چې امام مالک رحمت الله علیه ته د یو غلط خبره نسبت شوی دی. امام مالک رحمت الله علیه نه یې چې یو شاګرد پوښتنه وکړه چې الرحمن علی العرش استوى، کیف استوى، دغه استوا کیفیت څنګه ده، کیفیت نمیشته وایي. چې امام مالک رحمت الله علیه ورته وویل الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعة. چې دغه استوا چې کوم کیفیت دی داغه مجهول دی او په دا باندې ایمان وروړل دا واجب دی، او دغه متعلق دی کیفیت متعلق سوال کړل دا بدعت دی. نو چې کوم خلق اعتراض کو هغه دا یی چې په دغه کې امام مالک رحمت الله علیه استوا دا بالکل مجهول کیفیت منلای دی، او امام مالک رحمت الله علیه مجهول کیفیت منل د الله تعالی صفت مجهول کیفیت منل دا دغه خبره دلیل دی چې امام مالک رحمت الله علیه د الله تعالی د صفات د کیفیت قائل دی. اځون ته خبره ده چې کیفیت معلومي او کیفیت مجهول وي. مجهول کیفیت اته وی چې کیفیت شته خو د کیفیت میشته معلومات نشته، میشته په نظر نرسي. نو دا اشکال کو میش خو اصل کې دا خبره کې چې الله تعالی ذات صفات د ټول د کیفیت نه ماورا دي، د کیفیت محتاج نه دي. خو یای چې امام مالک رحمت الله علیه په دغه اصول کې د الله تعالی صفات د کیفیت محتاج ګڼل دي. نو دغه جواب په ذهن کې کښنوي چې امام مالک رحمت الله علیه ته داسې خبره نسبت په صحیح سند سره بالکل ثابت نه دی، بلکې په غلط سند سره د امام مالک رحمت الله علیه طرف ته خبره نسبت شوی دی. او بیا د دغه سره امام بیهقی رحمت الله علیه او داسې امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه هغه فرمایي چې عبد الله بن وهب رحمت الله علیه دا وارث د امام مالک رحمت الله علیه سره نوستو، دا په صحیح سند سره دا خبره ثابته ده. یای چې امام مالک رحمت الله علیه نه چا سوال وکړه چې یا ابا عبد الله الرحمن علی العرش استوى کیف استواؤه، چې الله تعالی په عرش باندې مستوی دی، د استوا کیفیت څنګه دی. امام مالک رحمت الله علیه یای چې سر ټیټ کو او په د باندې زیته خولا رغله، مخې د خولې نه ډاک شو، بیا سر چک کو او وی ویل چې الرحمن علی العرش استوى كما وصف نفسه لا يقال كيف وكيف عنه مرفوع.
الله تعالی په عرش باندې مستوی دی لکه څرنګه چې الله تعالی خپل بیان کړی دی او بیا د دغه بالا کې دا سول کړل چې څرنګه مستوی دی یا چې دا کیفیت الله تعالی نه بالکل ختم نه الله تعالی د داسې کیفیت محتاج نه دی دا په صحیح سند سره دا خبره بالکل ثابته ده چې امام مالک رحمت الله علیه د الله تعالی د ذات او د صفات د کیفیت قائل نه و او بل خبره امام بیهقی رحمت الله علیه او داسې حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه او دغه په یو طرق سره دغه یو حدیث نقل کوي سند نقل کوي آیا چې امام اوزاعی امام مالک امام سفیان ثوری او امام لیث بن سعد رحمت الله علیه دغه نه د داسې حدیث متعلق سوال وکړه چې هغه حدیث کې د الله تعالی صفات دي بیا دای جواب ورکړي چې امر روحا کما جاءت بلا کیفیت یا چې دا حدیث توس په غرنګ بیان کوي لکه څرنګه چې دا حدیث مشتر غلی دی بغیر د کیفیت نه دغه نه دا معلومه شوله چې دا ټول بزرګون چې کوم دي دا ټول د الله تعالی د صفات د کیفیت قائل نه دي بلکې یای چې الله تعالی ذات او د الله تعالی صفات دا بغیر د کیفیت نه دی او دا چې کوم جواب دی دا په کتاب الاسماء والصفات او فتح الباری لابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه په دا جواب موجود دی او دغه سره د میجستوس چې کوم دی متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله آیا چې په لاهور کې حجیت حدیث موضوع باندې بیان ک بیا یو کس روغه یغ متول چې زی سول درخه ک بیا مرته چې سول وک بیا د امام مالک رحمت الله علیه دغه په غلط سند سره چې کومه خبره ثابته ده دغه خبره امام مالک رحمت الله علیه ولا د سست بیان کړه الانکه په غلط سند سره ثابته ده او غیر مقلدین دا خبره دمره مشوره کړی دو چې نن سبا د میجول هدا خبره کو الانکه الله تعالی ذات او صفات د کیفیت محتاج نه دي بیا دا د یسوع نه پښتنه وکړه چې امام مالک رحمت الله علیه دا عبارت دی چې ول کیف مجهول هغه خو کیفیت معنی بیا یسوع پښتنه وکړه چې اهل سنت والجماعت ولې کته بدعتیه دا ورته چې اهل سنت والجماعت دور یسوع ورته ول چې نه دا نشي کېدلای چې ته دغه متعلق سوال وکې او بیا اهل سنت والجماعت ولوي یسوع ورته ول چې ته مخته عبارت وایې په عبارت کې دا چې والسؤال عنه بدعت د کیفیت متعلق سوال کړل دا بدعت دی دا سړی چې بالکل په ځیبنده خاموشه شه نو دا څه خبره دغه جزجت شهرت ته خو په حقیقت کې دغه خبره د امام مالک رحمت الله علیه د اصول سره هیڅ تعلق نشته او دغه عقیده ترجمه په ذهن کې شنوي عقیده نمبر 33 تو وان القرآن کلام الله قرآن کریم دی الله تعالی کلام دی منه بدا بلا کیفیت قولا بغیر د کیفیت نه د قول په شکل کې د الله تعالی نه د ظهور شوی دی وانزله علی رسوله او وحیا او الله تعالی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د وحی په شکل کې را نازل کړی وصدقه المؤمنون على ذلك حقا او ټول مؤمنون دا حق نه د ذکر دغه تصدیق کړی دی انه کلام الله وايقنوا انه کلام الله تعالی بالحقیقه او په دا خبره د ټول یقین دی چې دا په حقیقتا دی الله تعالی کلام دی ليس بمخلوق کلام البریه دا مخلوق نه دی د خلق د کلام غوندي فمن سمعه فزعم انه کلام البشر فقد كفر او چا چې دا کلام ورود او دا عقیده جوړه کړه چې دا د یو بشر کلام دی او بیا دغه سړی کافر شو وقد ذمه الله وعابه او الله تعالی دغه سړی مذمت بیان کړی دی چې کیم کس دا وایي چې دغه قران کریم د یو بشر کلام دی او اوعده بسقر او د داسې سړی د پورا د جهنم د اطلاق وعید الله تعالی بیان کړی دی حيث قال تعالی الله تعالی فرمای سأصليه سقر زو ان قریب داسې سړی جهنم ته داخلو فلما اوعد الله بسقر چې کله الله تعالی د داسې سړی برکه د جهنم د اطلاق وعده وکړه چې کیم سړی داس وای ان هاذا الا قول البشر چې دا خو یو بشر قول دی علمنا وايقنا انه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر یا چې مش په دا خبره یقین وکړو چې دا حقیقتا د الله تعالی کلام دی د یو بشر کلام مشابه نه دی د یو بشر کلام نه دی
نو خلاصه د دغه عقیده دا ده چې د الله تعالی ذات او د الله تعالی چې کوم صفات دي دا ټول د کیفیت نه پاک دي.